الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، په کومه ورځ چې به تاسو ګورئ مؤمنانو سړو ته او مؤمنانو ښځو ته. دلته د ښځو ذکر یوازې شوی دی، حالانکه چې کله مؤمنین لفظ راشي نو په دې کې ښځې او سړي دواړه شامل وي، لیکن دلته یوازې ذکر ولی شوی دی د مؤمنات، یعنی د مؤمنانو ښځو جدا ذکر ولی راغلی دی، ځکه چې په دې دنیا کې د مؤمنانو سړو چیلنجز جدا دي او د ښځو جدا دي. مثال په طور د حلال حرام کمایي چې کوم جابس کول دي، کوم بزنس صحیح دي، مسجد ته تلل، او د ښځو چیلنجز جدا دي. هغوی د خپلې بیوټي نمایش کول غواړي. ځینې څیزونه خاص د سړو دي او ځینې د ښځو دي، لکه اولاد دی، د هغوی تربیت او پرورش کول مطلب مختلف چیلنجز دي، او هغوی ته چې کومې درجې میلاویږي هلته کې نو هغه برابر دي، څو کمې به نه وي. چې تاسو وایئ چې ښځو ته به کمه درجه میلاویږي او سړو ته به زیاته، داسې نه ده. په دنیا کې چونکې الله تعالی د دواړو رولز جدا ایښودي دي او د هغوی ذمهدارۍ مختلفې دي، لکه دلته کې سړي قوام جوړ کړی دي، لیکن په آخرت کې به دغه شان نه وي، هلته به دواړو ته نور میلاویږي. الله تعالی وفرمایل چې ای نبي، یوه ورځ هغه هم به راځي چې په هغه ورځ به تاسو ګورئ مؤمنانو سړو ته او مؤمنانو ښځو ته چې د هغوی نور به په منډه وي، د هغوی مخې ته او د هغوی ښی طرف ته، یعنی راسته طرف ته، یعنی هغوی ته به نور میلاویږي. دا نور به هغوی ته د حشر په میدان کې میلاویږي، دا به تقسیمیږي او د نور مقدار به د ټول یو شان نه وي. چاته به دومره نور او دومره رڼا میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ځینو خلکو نور به د غرونو برابر وي او بعضی خلکو ته به د کجورو د ونو برابر میلاویږي او د بعضو به د یو ولاړ انسان د قد برابر وي، یعنی 5 یا 6 فوټه نور به وي د هغوی. او د غرونو امره نور په دنیا کې خو یو لایټ هم داسې نه دی چې هغه دومره لوی وي، او بعضو ته به دومره نور میلاویږي چې د خپې د غټې ګوتې امره نور به وي ورسره. هغه به کله رڼا کوي او کله به مري، یعنی فلیکرینګ به کوي، چې کله رڼا کوي او کله مري، ځکه چې دی په دنیا کې هم دغه شان وو، ځکه به هغوی ته هغه شان نور میلاویږي. دی به کله تلل او کله به ودرېدل. نو اوس هغوی د دې نور د سهارې سره تلی شي، ځکه چې ډېره تیاره به وي. او حضرت جناده بن ابي امیه فرمایي چې ای خلکه، ستاسو نومونه به سره د ولدیت او د خاص نښو سره د الله تعالی سره لیکلی شوي وي. دغه شان ستاسو ظاهر او باطن هم هلته لیکلی دی. د قیامت په ورځ به نوم واخیستی شي او به فرمایلی شي چې ای فلانیه، دا ستا نور دی او دا ستا نور دی. نو یوه موقع به داسې وي چې نور به تقسیمیږي او هلته به چاته څومره نور میلاویږي او چاته څومره. د ځینو خلکو د 2 قدمونو په مخ کې به وي نور صرف. دا به په هغې ډیپنډ کوي چې د چا عمل څه دی. مخې ته به هم نور وي. د مخې د نور په باره کې ځینې مفسرین وایي چې دا به هغه نور وي کوم چې د ایمان نور وي. دا اوس چې خبره کیږي چې ایمان راوړی ایمان راوړی. او ښی طرف ته به کوم نور وي. په ښی لاس کې څه دی د هغوی اعمالنامې، د هغوی اعمالنامې به داسې روښانه وي، د هغوی به هم نور وي، ځکه چې دلته د ګس طرف خبره نه ده راغلي، صرف د ښی طرف خبره راغلی ده، یعنی د راسته طرف. اوس دوی د هغه نور د سهارې سره روان دي او دا د هغه نور رڼا ده چې مخې ته سپرډ کیږي، خورېږي. اوس دا نور د کوم څیزونو دی؟ که په دنیا کې څوک دا نور حاصلول غواړي نو څنګه به حاصلوي؟ نو د حدیث نه موږ ته د دې په باره کې پته لګي چې څوک په هره جمعه باندې سورة الکهف وایي نو هغه ته به دومره نور میلاویږي د قیامت په ورځ چې د هغه د ځای نه واخله د مکې پورې دومره نور به میلاویږي. بیا دغه شان به
قرآن الله سبحانه وتعالی نور جوړ کړی او دا قرآن چې نن دی له څوک وخت ورکولو ته تیار نه دي دا به رڼا جوړیږي په هغه ورځ باندې دغه شان د انسان نیک عملونه به هم نور جوړیږي او دغه شان به ظلم په هغه ورځ تیارې جوړیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ظلم نه بچ اوسئ ځکه چې دا به تیارې جوړیږي او چې چا ظلم نه وي کړی نو د هغو دپاره به هم رڼا وي دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی 5 وخته مونځ کوي د پابندۍ سره د هغو دپاره به هم نور وي برهان به هم وي او نجات به هم وي او چې څوک د دې حفاظت نه کوي نو د هغو دپاره به نه نور وي نه به نجات وي او نه به برهان وي هغه به د قارون فرعون او حامان سره وي نو دلته موږ ته پته ولګېده چې څنګه به نور اخلئ په دنیا کې څنګه نور میلاویږي د کوم ځای نه نور رایوځای کوئ د نور قیمت به د دې ځای نه میلاویږي هلته به څوک د هغې قیمت نشي ادا کولی اوس ګورئ چې نور تقسیمیږي ټولو ته به تقسیم شي د دې نور به ښی طرف ته هم وي مخې ته به هم وي او دی به د خپل نور په رڼا کې په مخه روان وي بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار فرشتې به وي او هغوی به وایي فرشتې په دنیا کې هم نیکو خلکو له خوشخبري ورکوي د هغوی زړونو له تسلي ورکوي موږ مخکې ویلي دي دا آیتونه او بیا دا هم ویلي وو موږ چې د مرګ په وخت کې هم فرشتې خوشخبري ورکوي د جنت او په هغه ورځ به هم داسې وګڼئ لکه چې د مؤمنانو سینس دي هغوی تیریږي د خپل نور په رڼا کې په منډه ځي او هغوی ولاړې دي او ورته وایي چې بشراکم اليوم نن خوشخبری ده بشارت دی ستاسو دپاره مبارک دي چې ستاسو مبارک دي چې ستاسو جنات تجري من تحتها الانهار د جنتونو د باغونو خوشخبری ده ستاسو دپاره چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي او تاسو به همیشه هلته کې اوسیږئ هغوی به داسې خوشحاله وي په مسلمانانو چې نن دوی ته جنت میلاوېدو واله دی او دا خوشخبری به د مؤمنانو دپاره څومره د خوشحالۍ وي او چې کله هغې له دا خوشخبری ورکړي شي او همیشه به اوسیږي او بیا الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې ذلک هو الفوز العظیم دا د هغه چې لویه کامیابي ده کوم څیزونه چې خلکو ته په دنیا کې د کامیابۍ ښکاري هلته به پته ولګي چې یو شی هم کامیابي نه ده هغه خو وقتي کامیابۍ وي د وړو وړو څیزونو خلک وایي چې فلانی کامیاب دی فلانی کامیاب دی او په هغه ورځ به پته ولګي چې هغه کامیابۍ هیڅ هم نه وي د هغې خو د سره سو حقیقت نه و هغه خو بالکل فیک وي اصل کامیابي خو دا کامیابي ده مونږ څه ته کامیابي وایو که چېرې زمونږ واقع دا جواب وي چې اصل کامیابي د آخرت کامیابي ده نو بیا خو په کار ده چې زمونږ د ژوند نه دا ثابته شي چې مونږ ته کامیابي دا ښکاري او بیا الله تعالی ته وښیئ چې زما په نس خو دا کامیابي ده په کار ده چې زمونږ د ژوند د منډو ترړو نه پته ولګي کوم خلک چې په سپورټس کې کامیابي غواړي نو د هغې دپاره هغوی څومره محنت کوي پریکټس کوي بیا چېرته یوه ورځ راشي او هلته لاړ شي او مقابله وکړي که چېرې زموږ یقین وي په دې خبره باندې نو بیا به زموږ عمل ضرور بدلیږي ځکه چې څوک کامیابي نه غواړي هر بنده غواړي او بیا به د هغه د ژوند پرایارټیز هم بدلیږي د هغه منډه ترړه او شوق به بدل وي بیا د هغو شپې او ورځې به مختلفې تیریږي او که چېرې زموږ هغه سیم پرایارټیز وي کومې چې د قرآن نه مخکې وي نو بیا به هیڅ تبدیلي نه راځي بیا به څو شي یوم یقول په هغه ورځ به وایي المنافقین والمنافقات منافقان سړي او منافقانې ښځې دوی ته به هم نور میلاو شي او چې دوی ته څنګه نور میلاو شي نو دوی به دوکه شي په شروع کې به ورته نور میلاو شي او بیا به د هغې نه پس مړ شي او چې نور یې مړ شي نو داسې تیاره به شي د ابن عباس رضی الله عنه نه مروي ده چې دومره تیاره به وي چې انسان ته به خپل لاس هم نه ښکاري لکه توره تیاره چې وي هغوی ته به مؤمنان په نظر راځي چې هغوی په خپل نور کې منډه وهي نو دوی به څه وایي یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا دوی به وایي ایمان والو ته چې او هغوی به منډه وهي د خپل نور سره
دوی تلی نشي ځکه چې تکه توره تیاره ده. انظرونا وګورئ مونږ ته لږ د نظر کرم سره وګورئ، زمونږ طرف ته متوجه شئ. او انظر داسې لفظ دی لکه مونږ چې وایو چې یو منټ زما خبره واوره لګه. دا وی انظر ډېر وخت نه اخلم خو د 1 منټ لپاره زما خبره واوره. نقتبس من نورکم چې مونږ لږ رڼا حاصله کړو ستاسو د نور نه. نقتبس د سونه دی د قاف با سین نه. قبض فایي د چا نه قرض کول، بارو کول، لکه موسی علیه السلام چې خپلې فیملي ته ویلي وو چې زه لږ قبض راوړم، د هغوی د اور نه لږ شان اور راوړم. چې کله خلک د یوې مومبتۍ نه بله مومبتۍ لګوي یا د یو لیدکي نه بل لیدکی لګوي، او ګورئ چې کله څوک د یوې مومبتۍ نه بله مومبتۍ لګوي، نو هغه د چا د مومبتۍ نه چې یو کس نور اخلي نو هغه ته څه اعتراض نه وي، ځکه چې د هغه اور نه کمیږي. او دا لفظ د اقتباس ډېر ریلیونټ دی. نو منافقین به مؤمنانو ته وایي چې موږ له ستاسو د نور نه، یعنې ستاسو د رڼا نه لږ شان رڼا راکړئ، ځکه چې ستاسو نور خو هسې هم نه کمیږي، لږ شان رڼا موږ له هم راکړئ، زموږ رڼا ختمه شوه. ځکه خو یوه مسنون دعا ده او هغه همیشه غوښتل پکار دي. ربنا اتمم لنا نورنا، یا الله زموږ نور مکمل کړئ. په هغه ورځ چې مؤمنان وګوري چې د دوی نور لاړو ختم شو، نو د هغوی سره به هم ویره پیدا شي، نو هغوی به هم دعاګانې کوي چې یا الله چرته زموږ نور لاړ نشي. اوس به ورته دوی اوازونه کوي، لیکن مؤمنان به ویریږي چې چرته زموږ نور ختم نشي. قیل رجعو، یو ویلو والا به ووایي، کیدای شي چې څوک فرشته وي نو هغه به ووایي ارجعو وراءکم، واپس شئ وروسته په خپلو شاګانو باندې. فالتمسو نورا، د هغه ځای نه راوړئ نور، تاسو واپس لاړ شئ، دلته به درته اوس نور نه میلاویږي، واپس شئ او د هغه ځای نه نور راوړئ. د دې یو مطلب دی دنیا، واپس دنیا ته لاړ شئ. د نور د اخیستو ځای خو دنیا وه. لکه ما چې درته د سورة الکهف خبره وکړه، د منځ خبره مې وکړه، د نیک عمل خبره مې وکړه، دا هر څه خو بنده د دنیا نه وړي، هلته خو نه میلاویږي. تاسو خو په دنیا کې مصروف وئ چې د دې ځای نقصان مو نشي، چې دلته را سره ډېره تېره شي. هلته د سره وخت چرته وو د نور د اخیستو، هلته مو د دنیا سوچونه وو، فکرونه او خواهشات مو وو، او ترجیحات مو د دنیا دپاره وو. د هغه ځای نقصان او فایده ستاسو دپاره هر څه وو چې ستاسو ټول کوششونه د دنیا دپاره وو، نو نور به مو څنګه اخیستو؟ د هغې دپاره در سره وخت چرته وو؟ نو هغوی ته به وویلی شي چې شاته لاړ شئ او د هغه ځای نه نور راوړئ. او مفسرینو د دې یوه بله معنی دا کړې ده چې ځای لاړ شئ او د هغه ځای نه نور واخلئ. په کوم ځای کې چې نور تقسیمیږي، ځای لاړ شئ او د هغه ځای نه یې واخلئ، نو دی به شاته واپس شي او څه به وشي؟ فضرب بینهم بسور له باب، د هغوی په منځ کې به یو دیوال حایل شي او د هغې به یوه دروازه وي. اوس بلا دا خبرې کیږي نو ایک دم به یو دیوال ودرېږي او یو مفصل به ودرېږي. او دلته جدار لفظ نه دی راغلی، جدار وړوکي دیوال ته وایي. نو یو ډېر لوی دیوال به قایم شي او په هغې کې به یوه دروازه وي. دا دیوال به د منافقین او مؤمنانو په منځ کې حایل شي. د منافقینو سره نور نه و، او تاسو ته پته ده چې منافقین څوک وي. دا لفظ د نون، قاف او فا نه دی، دا سورنګ ته وایي. سورنګ چې وي نو د هغې په یو سر خلک ننوځي او په بل روځي، او چې کله خطره وي نو خلک سرنګونه وباسي او یو طرف ته ورته ننوځي او بل خوا ترېنه لرې وځي، چېرته ځنګل ته او یا بل خوشي ځای ته. د منافق نوم څنګه جوړ شو؟ ځکه چې منافق هم په اسلام کې رښتینی او پوخ نه وي، دی په اسلام کې ډاواډول وي، دوپړق چې ورته وایو موږ. چې کله په اسلام باندې سخت حالات راشي نو دوی ترېنه بل طرف ته وځي، خپل ځان له د شا دروازه ضرور پرېږدي، او دی چېرته هم په دین باندې د استقامت سره نه ځي، نه جمع کېږي په دین باندې. دی همیشه په دې پریشانۍ کې وي چې که چېرته په اسلام څه مسله راشي نو چېرته زه مړ نه شم. د هغو سره د خپلې دنیا فکر وي او د خپل مار فکر وي ورسره. نو د دوی دوه مخونه وي، دوپړق وي چې خلک راته دین والا هم وایي او دنیا مې هم خرابه نه شي. چې معمولي شان سختي راشي نو دی ویریږي چې چېرته دا په ما باندې اثر پرې نه باسي. ما ته هیڅ ضرورت نشته چې خامخا خپل ځان په مشکلاتو کې واچوم.
نو بله لاره واخلي او هر څه پرېږدي. عبدالله بن ابی او د هغو ملګرو به منځونه هم کول او ښه په مسجد کې به منځونه کول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت او مجلسونو کې به کېناستل او بعضې وخت به په جهاد باندې هم تلل. په جنګونو کې به شاملېدل. په تبوک کې جنګ خو نه و شوی، خو ځینې منافقین تلي وو. د دې هر څه باوجود د دې پرابلم څه و؟ دا دوه روخونه واله وو، دوپړق وو چې تر څو پورې آرام و نو هر څه صحیح وو. خو چې معمولی شان مشکلات براغلل نو فوراً به خپلې بورۍ او بسترې اوچتې کړې چې موږ دا نشو کولی. زموږ په ملکونو کې ځینې خلک د نورو ملکونو نیشنالټي ساتي، بینک اکاونټ ساتي. هغوی وایي چې د دې ملک د حالاتو څه پته لګي، که سبا له چېرته حالات خراب شي او چې څنګه حالات خراب شي نو موږ به وځو. نو آیا هغوی چاته وفادار ښکاري؟ خلک وایي چې دوی مخلص نه دي، لویل نه دي. مخلص هغه خلک دي چې په دې ملک کې اوسي او مري او بهر نه ځي. او ظاهره ده چې څوک په یو ملک کې اوسي نو د هغې دپاره به هر څه کولو ته تیار وي. نو دغه شان منافق هم خپل اکاونټس بل ځای کې ساتي. چې اسلام په ښه حالت کې نه دی نو په بل ځای کې انتظام پکار دی، او چې څنګه په اسلام باندې څه مسله راشي نو فوراً بل خوا وګرځي. هغوی هسې د نوم مسلمانان وي، د اسلام سره دلچسپي نه وي، په نوم مسلمانان وي بلکې همیشه د اسلام او شریعت خلاف خبرې کوي. اسلام یې نه وي خوښ او د اسلام په هر څه باندې اعتراضات کوي او خپل جان او مال بچ کوي. د هغې دین دومره نه وي خوښ چې د هغې دپاره هر څه قربان کړي. داسې د منافقین په دوو کشتو کې سوارو وي، نو د هغوی په منځ کې به یو دیوال حایل شي، باطنه فیه الرحمه، چې د هغې دننه به رحمت وي، او وظاهره من اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.